بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدمونو محمد علي جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. نن زه موجود یم په واکینټ دی ایریا کې او دلته کې جاوید افګار صاحب موږ سره موجود دی. ډېر لوی نوم دی او د شاعرۍ په حواله باندې، د لیک په حواله باندې، د لوست په حواله باندې ډېره موده دی چې نو دغه لیک لوست کړی دی او دې سره بیا په ریډیو کې کار کړی، ډېر زیات ریډیو پاکستان پېښور او بیا ابټاباد. دې سره دوه درې خبرې کوو او دې نه به یقینا چې شعرونه هم اورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یې جی؟ الحمدلله. صحت مو ښه دی؟ ډېره ټیک ټاک. الحمدلله. څنګه داسې ګڼئ چې تاسو د خپلې پښتنې علاقې نه راغلي او دلته کې دی رهی؟ د ټولو نه اول خو زه ستاسو یو جهان مننه ادا کوم چې تاسو دومره تکلیف وکړو د ترجمه د پنجاب په یو برخه کې چېرته چې زه استوګنه کوم دلته راغلی او ما ته ورته درناوی راکړه، ډېره مننه. زما تعلق د چب ضلع اټک تحصیل جنډ سره دی. جی جی. چونکې دلته کې خو نصاب کې پښتو نشته. ما کوم تعلیم چې دی هغه ټول په لوړ کې های سکول کې کړی دی. لوړ لنډي کوتل لنډي کوتل کې خیبر ضلع ده. بالکل. نو ضلع خیبر کې ما کړی دی. جی. او هغه ځای نه زما چونکې دوه استادان وو، هغې به شاعري کوله، نو د هغې په وجه تاسو هغې نه اثر واخیسته. او ځکه چې هر کله مشران څه کار کوي نو هغه کشرانو ته هغه شي کې څه لیدی شي، ښه والی نو هغه مستقبل کې هغه کې څه نښې نښانې داسې لیدی شي چې هغه اثر واخلي. جی جی. نو ما هم د سکول زمانې نه دا په سکول کې استادانو؟ دا په سکول کې استادانو، د یو نوم ارواحات خیبر افریدی او بل دی الله تعالی ښه صحت ورکړي منظر فریادي. ډېر لوی نومونه د خپل وخت. ښه اداره ته لږ ووایئ چې دغه شاعري خو تاسو آغاز وکړو که نه؟ ریډیو پاکستان ته څنګه راغلی؟ ریډیو پاکستان ته په کوم سن کې؟ دا زه 1974 کې راغلی وم. 1974 کې. نو داسې چلو چې ما چونکې 73 کې امتحان چې ورکړه، لسم ما پاس کړه او ستاسو په دعا باندې زما ریزلټ هم ښه په خیال چې اوس به ما هنر بورډ باندې زما نوم وي. نو هغه نه پس بیا ما حمزه صاحب ته ورتلم راته، چونکې هغه لنډي کوتل کین سره هغه د حمزه صاحب اشرف خیل کلی ډېر نږدې و. نو مازدیګر ټایم کې به کله کله تلو. هلته کې د هغه زوی مراد شینواری دی الله وبخي، هغه هم ریډیو کې و. نو هغه په ترو باندې زه په ریډیو پاکستان کې انټروډیوس شوم. هلته کې نواز حسرت صاحب یو پروډیوسر او ډېر تکړه سره، بالکل خپل وخت، او هغه ماته پروګرام راکړی. بیا فضل مولا صاحب باجوړ کې وم. نو د هغه ځي ایریا کوم ډیټا کلیکټر و، نو د هغه ډیوټي ماته راکړه. ورسره فضل مولا صاحب ماته پروګرامونه پریمانه شروع کړه. ښه جي ښه. دغه تاسو لکه سټارټ واخیستو. کوم پروګرامونه داسې کړي دي چې هغه ډېر هیټ تللي دي، مشهور شوي؟ هغه ورځو کې پهله پروګرام چې ما د مراد صاحب په تعاون باندې کړی و، مرکه پروګرام و، هغه کې لایو. هغه ورځو کې ما په خیال ریکارډینګ دومره سهولتونه نه وو، او بل دا چې زموږ د افغانستان سره تعلقات ټیک نه وو. نو هغه ډېر سیکرټ و. لکه موږ نه به چې کلامونه واخیستو، موږ ته به خپله هم پته نه لګېږي چې زه به آیا کوم کلام به وایم، یا ما کوم سکرپټ ولیکلو نو په دې 2-3 سکرپټونو کې به زه کوم انیار کوم. نو هغه وخت ایله 15 منټه یا 6 منټه به پاتې وو، نو موږ به سټوډیو ته نننه کړو. نو بیا به موږ ته انیار کوم بټن وابه دا زوړ سټوډیو انډرکان ته بالکل سره پرل کنټیننټل و، دا هغه ته مهما زوړ بلډینګ کې دفتر 84 پورې تکیو. جی جی. نو هغه وخت نه او بیا ریډیو چې تاسو ته پته چې ما فرنټیر کور کې ایز ا کلریکل جاب کوم. بالکل. نو بیا زما چې هر کله تبادله وانه ته وشوه، نو هلته زما نیغ په نیغه چې کوم یو ریډیو په حوالې باندې ما پروګرامونه ډېر اسماعیل خان کې کول. هلته کې ما ورځني 2 پروګرامونه به لیکل، اباسین چپې چپې، او بل یو پروګرام ګلدسته. ما به هغه دواړه لیکلم او مشاعرو ته به هم تلم. بیا تاسو ته پته چې کله زه ریټایرمنټ نه بعد ابټاباد ته لاړم، نو هلته کې ما په خیال 18 کاله شو ریډیو پاکستان ابټاباد،
او زه بخښنې سره وایم چې هغه ځای کې ډېر تکړه زموږ ډایرکټران چې وو سټیشن ډایرکټران پښتانه وو خو زما په خیال هغې د هندیانو سره دا پنګه نه اخیستل غوښتل نو هلته کې پښتو پروګرام نه اردو هندکو خو پښتو نه نو ما ډیوټي افیسر جاین کړو ایبټ آباد او چې کله سولنګي صاحب راغی 2009 کې بالکل نو ما هغه ته یو بس منت وکړ ریکویسټ وکړ چې چونکې دلته کې پښتانه ډېر زیات دي دلته کې څلور سنټرې دي د آرمي هغه کې هم پښتانه نو تاسو مهرباني وکړئ موږ ته اجازت راکړئ چې موږ پښتو پروګرام نو هغه ما ته نیغ په نیغه اجازت راکړه د 20 منټو او ستاسو په دعا اوس هغه پروګرامونه چې دي هغه 2 غنټې پښتو پروګرامونه خو دا ته وایي چې تاسو کوم مشهور کلامونه چې هغه ریکارډ دي باقاعده لري پاکستان نشر کېږي مختلف اوازونه چا پروګرامونه اوس غزلې خو راته یاد نه دي خو یو د جنکو د تعلیم یو سندره وه نه در نهار نه ټیکا نه بنګړي غواړم در نه کالي غواړم بابا د علم دا د نازي اقبال چې هغه وخت ما په خیال 12 کلنه وه هغه ریکارډ شوی او سردار علي په اواز ای د ژوند ستړی ماښامه راشه سترګو پرې مه خوب شه دا د رابعه تبسم په اواز هم ریکارډ شوی د سردار علي په اواز هم ریکارډ شوی او په ډیر اسماعیل خان کې زما 3 غزلې ریکارډ شوی قسمت خان په اواز یو ارمان به وکړي بیا نادان زړګیا شی به په خپل وکړي پښیمان زړګیا اکه یو 2 شعرونه دا و چې ته به هم کله په ما وکړي کرم ای په سینه کې د جانان زړګیا افکار ته وې نن یار غوږ کې داسې هیر باندې نشي په انسان زړګیا یو دا ریکارډ او 2 د ګل سلام جان په اواز ریکارډ شو د کلی د تهمت یریدم خو ورتلم یو دغه ته په کلی کې سنمه ګرځه ما به کړی ورک ته به بیغه ما ګرځه